پر مسلمان ورور باندې تهمت لګول او تهمت ویل او یا پر یو پاکلمنې ښځې باندې تور لګول تهمت ویل دا ډیره سخته ګناه ده او دا کبیره ګناه ده. او بیا په داسې حال کې تهمت پر ویل چې ورباندې خبر هم نه نو دا د قیامت په ورځ سخته سزا لري. ابن عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی چې هغه مبارک وفرمایل څوک چې پر مسلمان باندې بېله علمه بېله خبرتیا تهمت ولګوي تور ورباندې ولګوي الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې د جهنمیانو په چټلي په مرداري په لوشو کې بندي کړي وبې تړي. تر هغه وخته به دغه تهمت ویونکی تور لګونکی د جهنمیانو په دغه مرداریو چټلیو کې تړلی وي بندي به وي تر څو چې دی د دې تهمت عذاب ونه ویني. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په آخر کې دا خبره کړې ده چې ولیس بخارج او دغه کس دغه تهمت ویونکی د دغه بندي خانې څخه د دغه تړل کېدو څخه وتونکی نه دی. بس دغه کس به د قیامت په ورځ په دغه سخت عذاب کې مبتلا وي خلاصېدونکی نه دی. نو هیڅ وخت پر مسلمان باندې تهمت مه تړئ او ما پر یو پاکلمنې ښځې باندې تور لګوئ مه تهمت ورپسې وایست چې یو خو دا د کبیره ګناهونو ده بیا د قیامت په ورځ ډېرې سختې سزاګانې لري. بعضې کسان داسې وي چې د بل د عزت اخیستلو دپاره د بل مسلمان بد بیانوي تهمت ورپسې وایي تور ورباندې لګوي چې دا سخت عذابونه لري. دې څخه باید په کلکه باندې اجتناب وسي.